د کمپیوټر ډرایف ته د کوډ ورکولو لپاره لومړی راشئ کمپیوټر ته. هر یو ډرایف ته چې غواړئ کوډ ورکړئ نو په هغې باندې رایټ کلیک واخلئ او ټرن آن بیټ لاکر انتخاب کړئ. یوز ا پاسورډ ټو انلاک د ډرایف کې کلیک ولګوئ. ټایپ یور پاسورډ. پاسورډ مو ټایپ کړئ، داسې یو پاسورډ ورکړئ چې هغه هم اعداد ولري او هم حروف ولري. که یوازې اعداد لري یا حروف لري بیا دلته نه اکسپټ کوي نه کنفرم کوي. نو د دې لپاره داسې پاسورډ به ورکوئ چې هم اعداد ولري او هم حروف ولري. لکه زه ورکوم فیصل 1 2 3 او یو ځل بیا به یې په لاندې خانه کې ریټایپ کړئ. اوس تاسو ته وایي دا ریکوري چېرته سیف کوئ، په یو اس بي کې او که په کوم بل ډرایف کې. نو د فی الحال لپاره له موږ سره یو اس بي نشته، نو په کوم بل ډرایف کې سیف کوو. نو راشئ دوهم اپشن انتخاب کړئ. او په دې ځای کې سیف کړئ. له سټارټ انکریپټینګ څخه وروسته دغه فیصدي تر سلو پورې رسیږي. خپل کمپیوټر ریسټارټ کړئ. له ریسټارټېدو څخه وروسته ستاسو کمپیوټر هغه ډرایف چې موږ ورته انکریپټینګ یا پاسورډ ورکړی دی هغې به کوډ اخیستی او هر څوک به نشي کولی چې هغه ډرایف خلاص کړي. کله مو چې کمپیوټر ریسټارټ کړ بیا به راشئ کمپیوټر ته. په دې ځای کې اوس ګورئ ډرایف کوډ اخیسته ده. نو کله چې غواړو موږ دا اوپن کړو خلاص یې کړو نو موږ ته اجازه نه راکوي. نو د دې ډرایف د خلاصولو لپاره راسئ انلاک ډرایف واخلئ او هغه کوډ مو چې ورکړی دی هغه دلته ولیکئ. کله چې انلاک ووهئ نو موږ ته به دا ډرایف خلاصیږي. او کله مو چې د کمپیوټر کوډ هیر شوی وي بیا د هغې لپاره بیا راسئ کمپیوټر ته. په ډرایف باندې رایټ کلیک واخلئ، انلاک ډرایف واخلئ. په دې ځای کې زموږ پاسورډ هیر ده. نو آی فارګاټ مای پاسورډ انتخابوو او موږ هلته ریکوري سیف کړې وه په دې ډرایف کې. نو د ریکوري وظیفه دا ده چې کله پاسورډ نه وي یا پاسورډ مو زده نه وي نو د دې لپاره بیا له ریکوري څخه استفاده کوو چې موږ ته خپل ډرایف خلاص کړي. نو تاسو هم کوشش کوئ چې ریکوري اکثره وخت په یو اس بي کې سیف کوئ. یعنې په نورو ډرایفو کې کیدای سي نور خلک پیدا کړي هغه ریکوري او دلته د پاسورډ په ځای کې ورکړي او ستاسو کمپیوټر هغه ډرایف چې تاسو کوډ ورکړی هغه خلاص شي. نو د دې لپاره ټایپ د ریکوري کی انتخاب کړئ او په دې ځای کې باید ریکوري ور پیسټ کړو یعنې ورته پکې ولیکو. نو ما په مای ډاکومنټي کې ریکوري سیف کړې ده. که زه دلته راسم یوازې بیټ لاکر هم ولیکم نو ما ته به ریکوري پیدا سي او انتخاب به یې کړو. دغه په آخر سر کې چې کوم عدد دا به دې ځای نه کاپي کړئ او په دې ځای کې به یې ور پیسټ کړئ او اوس به یې نیکسټ کړئ. نو کله مو چې فینش کړ ډرایف به موږ ته خلاص کړي.